ډاکټر اپیاس صدیقي په باره کې چې د نوې ساقدار بیان ورکړی ټول به راسره مکمل وګورئ او دې ملګرو سره به ضرور شیر کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پرون چې د نوې ساقدار دا خبره کړې ده وایي دې ته چې کومه سزا میلاویږي وایي دا بالکل ټیک ده. اپیاس صدیقي ته چې کومه سزا میلاویږي د افسوس مقام دی که نوې ساقدار دا خبرې کړې ده دا هغه بهادره جینۍ وه چې دې د پاکستان د رقۍ دپاره ډېر غټ کوښښ کړی دی او دې کفارو ته سترګې په سترګو کې ورکړي دي. دا د کفارو دپاره یو توپان هم جوړېدلی شو د مسلمانانو دپاره یو سهاره هم جوړېدلی شوه. دا ډېره زیاته قابله جینۍ وه او دې د پاکستان دپاره څه کول غوښتلو او بیا داسې وه چې امریکې چې دی نو پاکستان له روپۍ ورکړي چې دا موږ له تاسو راکړئ دی د کراچۍ نه چوته کړله. بیا خلک چې ونو په شک کې وو چې دا جینۍ چېرته ده دا بالکل غایبه کړې وه. دا چې دی نو په افغانستان کې په یو جیل کې وه د افغانستان نه چې دی نو دا یې بیا نیویارک ته ویوړله او په نیویارک عدالت کې چې دی نو په دې باندې ډېر عجیبه الزامونه ولګېدل ډېر عجیبه الزامونه ولګېدل که نه او د هغه نه پس چې دی نو دې ته چې 80 کال سزا په امریکې په نیویارک جیل کې واوروله. خو اوس چې دا اسحاق چې کومه خبره کړې ده ډېر د افسوس مقام دی پښتانه چې دا هغه جینۍ وه که نه چې د پاکستان دپاره څه کول غوښتلو او بلکې دومره قابله وه که نه چې دې کفار چې دی نو د هغه نه ډېر زیات تنګ وویلې چې که دا چېرته مخکې لاړه شي که نه او دا ترقي وکړي نو موږ به چې دی نو هېڅ هم نشو کولی. بیا موږ چې دی نو مسلمانان چې دی نو دا نشو هراولی او بلکې راشي زموږ حکمرانانو ته وګوره دا بې غیرته دا غلامان چې دی نو د دوی د وجې نه اوس هغه چې دی نو اوس هم په جیل کې د دوی اوس هم داسې بیانونه ورکوي چې هغه چېرته هم د جیل نه راونوځي. یار ډېر د افسوس مقام دی. ډاکټر اپیاس صدیقي دپاره دعاګانې هم وکړئ خپل کوښښونه هم وکړئ دا کم بیان چې ورکړی دی پکار چې دا دې په باره کې ډېر مذمت وشي او په دې باندې ویډیوګانې هر کس جوړې کړي چې دوی ته پته ولګي یار چې دوی ولې داسې قسمه بیان ورکړی دی. ډاکټر اپیاس صدیقي په باره کې هم دوی ورکړې ده که نه امریکې له جیل له ورکړې ده چې 80 کال سزا چې دی نو غریبه برناقه چې دی نو اوس به په جیل کې پراته وي چې 80 کال سزا به دا اوس چې دی نو کټاوئ. ملګرو تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ زه خو ډېر زیات خفه کړم چې زموږ حکمرانان بې غیرته دي بې ایمانه دي ټول د روپو والا دي چې روپۍ والا ورکوي نو هغه طرف ته دا اوړي ځکه چې امریکې نه به بیا دوی روپۍ اخلي نو اوس چې دغه بیان ورکړی دی بیا به له ډالرې راځي دوی به بیا خپلې خېټې ډکوي که نه د هغه دپاره چې دی نو یوه جینۍ چې دی نو هغه سزا وایي دا بالکل صحیح کړې ده دا بالکل صحیح اورولې ده سزا د نیویارک چې کوم عدالت دی وایي دی بالکل ټیک کار کړی دی. دا د افسوس مقام دی که نه زموږ پښتنو چې زموږ مشران چې دی نو په هغې کې نه حیا شته نه پکې غیرت شته نه پکې عزت شته ټول بې غیرته چې دی نو هغه غونډ شوي دي او هغه چې دی نو دا حکمراني کوي. ملګرو دا شرط حالاتو ته وګوره که نه چې دوی یوه جینۍ نشي راازادولی دوی په یو بیان باندې چې دی نو دغه جینۍ راازادېدلې هم شوله.